بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو ډیر زیات میسجونه ما ته راځي چې ته د دې په لاس باندې شهوت پوره کولو باره کې یو څه ووایه، او د دې ډیرو میسجونو نه داسې ښکاري چې زموږ په مجتمع کې ډیر ځوانان او ډیرې خویندې په دې عادت باندې اخته دي. الله رب العالمین دې هغوی ته نجات ورکړي د دې غلط عادت نه. محترمو زه به نن د دې عادت په باره کې یو څو خبرې وکړم او انشاءالله مختصرې به وي خو مفیدې به وي. اول به یو څو ضررونه ذکر کړم او په دویم نمبر کې به علاج ذکر کړم چې علاج یې څه دی. محترمو تاسو ته به ضرر معلوم وي. د ټول نه غټ ضرر یې دا دی چې دا یو ډېره غټه ګناه ده. الله فرمایي والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. د دې آیات نه علما دا استنباط کوي چې په لاس باندې شهوت پوره کول یا موټ وهل دا حرام دی او غټه ګناه ده. دویم ضرر یې دا دی چې کله انسان واده وکړي، یو ځوان واده وکړي یا یو خور واده وکړي، نو د واده نه وروسته چې کومه زندګۍ ده بیا د دې عادت د وجې نه ډېره خرابه وي. کله چې ته د واده نه مخکې دا عادت در پکې، نو د واده نه وروسته بیا دا زندګي ډېره خرابه وي. او ما ته شخصا ډېر زیات میسجونه په دې باره کې راځي چې موږ ته یو دعا راوښه چې موږ خپل په زندګۍ کې کامیاب شو، یعنې د واده بعد چې کومه زندګي ده، جنسي زندګي او دا نور، نو باید ځان وساتي. دا یو غټ ضرر دی. بل ضرر یې دا دی چې انسان په مختلفو وسوسو اخته کوي، وسواسې کېږي انسان، او دا هم د انسان تاوان دی. بل ضرر یې دا دی څلورم چې د انسان ذهن ګډوډ کړي. د دې وجې نه کم سټوډنټ یا طالب یا محصل یا عام سړی چې یو کاروبار کې او په دې عادت اخته وي، نو هغه خپل په دې فیلډ کې یا په دې خپل کاروبار کې کامیابي نشي پیدا کولی او نشي موندلی، او که چېرته کامیاب هم شي نو هغه مرتبې ته به ونه رسي کومې مرتبې ته چې باید دی رسېدلی وی. نو دا یې ضررونه دي، او نور هم ډېر زیات ضررونه شته چې تاسو ته به ښه معلوم وي. محترمه علاجونه یې هم ډېر زیات دي، خو زه بیا 8 علاج در وښیم او دا ډېر مهم دي. اول علاج یې دا دی چې انسان باید الله رب العالمین نه په دې کې کومک وغواړي، یعنې د الله نه کومک وغواړي چې دا کار پرېږدي. او یو دعا ده چې رسول الله سلام به ډېره زیاته کول، دا دعا ډېره کوه. هغه دا چې رسول الله سلام به ویل یا مصرف القلوب اللهم یا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ای د زړونو اړونکی ذاته ته زما زړه ستا د عبادت او د طاعت طرف ته واړوه. دا ډېره مهمه دعا ده. انشاءالله زه به کمنټ کې ولیکم. او ورسره توبه وباسه، د کم تیر چې د کم ګناهونه کړي د هغې نه توبه وباسه، د الله نه کومک وغواړه او دا دعا ډېره کوه. دا یې اول علاج دی. دویم علاج یې دا دی چې هغه اسباب پرېږده کم اسباب چې تا په دې ګناه کې واقع کوي. لکه مثلا نظر، خپل د نظر کنټرول وکړه. تا چې په دې ګناه کې واقع کوي د ټولو نه غټ سبب یې دا دی چې هغه ته خپل د نظر کنټرول نه کوي. هغه که د موبایل او د ټي وي یا د بل شي په واسطه یې، او که داسې برای راسې په بازار کې، په سکول کې، په یونیورسټۍ کې، په پوهنتون کې چې ته جنکو ته ګورې یا جنکۍ هلکانو ته ګورې، نو په خپله په دې ګناه کې واقع کېږي، او دا بعیده نه ده چې واقع. نو چې کله ته نظر کنټرول وکړې، الله رب العالمین دې د دې ګناه نه ساتي. او بلکې په یو حدیث کې راځي، اگر که د حدیث سند ما ته صحیح نه ده معلوم، خو انشاءالله صحیح به یې هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من غض بصره عن محاسن امرأة، که چېرته یو سړی د یو ښځې د محاسنو نه، یعنې د ښایست نه خپل نظر کنټرول کړي، یعنې هغې ته ونه ګوري، نو الله رب العالمین به د هغه په زړه کې ورث الله قلبه نورا، د هغه په زړه کې به الله نور واچوي. نو چې کله د زړه ته نور راشي، بیا د ډېرو نیکبختیو سره او د ډېرو خوشحالیانو سره مخ کېږي. نو خپل د نظر کنټرول وکړه. بل باید چې کله خوب نه یې درغلی، بسترې ته مه ځه، تر هغه پورې مه وده کېږه تر څو پورې چې خوب نه یې درغلی. او دارنګې یوازې کېږه، ځان له کېږه مه. کوشش کوه چې د ملګرو سره کښېنې او پاڅې. او دارنګې کله چې بسترې ته لاړې، نو پړ مخې مه پرېوځه، او په بستره کې د ځان سره زیات شی مه پرېږده، که بالښت یې، که کمبل یې، که هر شی د ځان سره زیات د ضرورت نه زیات شی مه پرېږده. یو بالښت به دې سر ته، یو کمبل په ځان باندې، که څادر یا کمبل په ځان باندې اچې، د دې نه علاوه زیات شی مه پرېږده. او دارنګې دروازه مه بندوه. کوشش کوه چې دروازه
بنده نه کړي او دروازه خلاصه پرېږدي. او دارنګې کله چې حمام ته ځې یا لیټرین ته ځې نو هلته هم د اندازې نه زیات وخت مه تېروه. خپل د قضای حاجت په اندازه وخت تېروه او زیات مه تېروه. دریم علاج چې دی، دریم علاج، او دا هم ډېر مهم دی او دا د ټولو نه ښه علاج دی، هغه دا چې واده وکړه. او کم مور او پلار چې دا زما خبره اوري، د چا چې لور یې یا زوی یې ځوان شوی، نو د الله نه دې ویرېږي او هغه ته دې واده وکړي. که دې لور یې ورې کړه، دې ته مه ګوره چې زه به پیسې په دې لور باندې وګټم. او که دې زوی هغه له هم واده وکړه. ولې د دې غلطو عادتونو او د هغه زندګي ورخرابوي او د یو څو لالچونو او د یو څه تمې د وجې نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. دا صحیح حدیث ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای ځوانانو، څوک چې د شهوت لري نو هغه دې واده وکړي. او که چیرته ته واده نشې کولی، یا مور پلار درله نه کوي یا یو بل وجه یې واده نشې کولی، نو بیا دا څلورم علاج دی او دا هم مهم دی، هغه دا چې روژې نیسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې فرمایي فمن لم یستطع فعلیه بالصوم. څوک چې واده نشي کولی نو هغه دې بیا روژې نیسي. او دا ځکه دا روژې چې دی دا د انسان شهوت کموي او د الله رب العالمین طاعت او عبادت ته دی بیا یو الله خاص کومک در سره کوي او توفیق در کوي چې ته دا ګناه پرېږدې او نور ګناهونه هم پرېږدې. پنځم علاج یې دا دی او دا هم ډېر مهم دی، هغه دا چې ورزش کوه. د ورځې 1 غنټه یا پاو کم 1 غنټه ورزش ته ورکه. واک کوه، ګرځه، منډه وهه. دا ورزش چې دی دا د انسان صحت ته هم فایده کوي او د انسان ذهن ته هم فایده کوي. دا ډېر غلط فکرونه او غلط سوچونه، د شهواني کم سوچونه چې دا د انسان نه ورکوي. او علما فرمایي وای العقل السلیم فی الجسم السلیم. کله چې ستا بدن روغي نو بیا د عقل هم روغي، بیا د فکرونه هم غټي، بیا د معمولي شیانو ته ستا نه فکر کېږي، لکه په لاس باندې شهوت پوره کول یا ټوله ورځ په داسې کارونو کې تېرول چې هغه بې فایدې کارونه وي، بیا د دې ته نه فکر کېږي. نو ورزش ډېر مهم دی د انسان دپاره. شپږم علاج چې دی هغه دا چې د ځان دپاره یو هدف وټاکه. او محترمو، د دې هدف باره کې زه په هر بیان کې تقریبا خبره کوم. دا د انسان په زندګۍ کې ډېر مهم دی. والله العظیم چې ته په زندګۍ کې یو ډېر غټ هدف ولرې، یعنی ښه صحیح هدف ولرې، نو تا ته به دا ګناهونه پرېښودل دومره اسانه شي چې ته به ورته حیران شې. د صحابهو ته وګوره، هغوی ولې دا ګناهونه داسې زر پرېښودلی شوه؟ هغه دا وجه چې هغوی په زندګۍ کې یو هدف درلوده. هغوی دا هدف درلوده چې زه به په جنت کې غټ مقام ګټم. دا هدف یې درلوده چې زه به اسلامي دین رسوم، خپله به یې زده کوم، خپل په بچو کې، خپل په ځان کې به عملي کوم، په دې ځمکه کې به د اسلامي شریعت دپاره کار کوم، د خلکو د امن، د ترقۍ، د تطور، د مجتمع د آبادۍ، د خوشحالۍ دپاره به کار کوم. دا هدفونه یې درلودل. نو ځکه به چې دا معمولي ګناهونه چې و دا به په سکندونو کې پرېښودل. نو دغسې چې کله ته هم هدف ولرې په زندګۍ کې چې زه به د مجتمع دپاره کار کوم، زه به په جنت کې ځان دپاره غټ مقام ګټم، زه به د یو یتیم کفاله کوم، زه به یو مدرسه جوړوم، زه به یو مثال طور یو سکول جوړوم، زه به د خلکو په منځ کې صلح کوم، زه به خپل په درسي زندګۍ کې لوړې درجې حاصلوم، زه به ښه تعلیم کوم، زه به خپل بچو ته ښه تربیه ورکوم، زه به مسجد جوړوم، زه به په خپل مجتمع کې د امن یو سبب کېږم چې زما په وجه به په خلکو کې پوهه راځي، د خلکو د ذهنونو نه به، د هغو د زړونو نه به حسد ختمیږي. دا هدفونه چې ته ولرې، زه به په زندګۍ کې مطالعه کوم، دا کتابونه به وایم، خپل په فیلډ کې به ښه ټیټ یم او ښه به متخصص یم، نو بیا دا هدفونه چې ته ولرې، بیا دا ګناهونه تا ته پرېښودل ډېر اسانه کېږي. او که ستا هدف دا یي چې موټر واخلم، ښه کور واخلم، جنۍ ده، هلک ده، ګانې بجانې دي، غزلې دي، سندرې دي، دا چې ستا هدفونه یي، نو بیا تا ته داسې واړه ګناهونه پرېښودل سخت کار دی. الله رب العالمین دې موږ ته صحیح هدفونه را په نصیب کې. او محترمو، آخري علاج یې دا دی او دا هم ډېر مهم دی، هغه دا چې مطالعه ډېره کوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ډېر واوه، د قرآن کریم تلاوت کوه، نور داسې کتابونه چې هغه د علماو سیرت دي، مثال طور یا د تاریخ د دې امت، دا ډېر واوه، کتابونه ډېر واوه. په خپله دې د دې شیانو نه زړه او ذهن اوړي. الله رب العالمین دې
ټول هغه ځوانان چې په دې عادت کې اخته دي او هغه خویندې چې په دې عادت کې اخته